ستړي مشئ دا شهکار اتمن خیل دی. خدای دې وکړي چې روغ جوړ یی. په دې جړۍ کې په تاسو نن د اتمن خیلۍ د دود لاندې یو واده سارم. زموږ د کلي د سبزالي کاکا د زوی واده دی. په دې راپور کې را سره د واده په حقله د اتمن خیل قبیلې روایات وسارئ. د خپلې سیمې د بې پښتو سیاسي چمچو له کبله مو په یو کلي کې یو ساعت تګ وکړو او لارۍ مې څه په کنډو کپرو او د خوړ په سیر روډ باندې وخېجوله او لرې د سیري د غره په لمن کې مو د سبزالي کاکا د کالنه شین لوګی خطو جو مې لیدو. زموږ د خادو ولیمه د مازیګر د مونځ نه پس پیل کیږي. وخت ډیر وو. د عثمان سره مو دمه وکړه. عثمان زموږ د کلي د سارو رنځ پوهه دی. کله چې د واده کور په ډولۍ پسې لاړ شي نو د ناوې د کاله له خوا ورته په لرې خټ کې یا عین کیږدي او یا ورته په مزي کې اګۍ زوړنده کړي ترڅو چې یې دغه په ټوپک نوي ویشتي نو تر هغې ورله ناوې نه ورکوي. هم په دې وخت کې ډولۍ راوړه او د ناوک ټولو تربورانو د خپل کاله د ډبې نه په کرابینو او مارپوړو ټوپکو د جنج په خیر رالی وکړو. د واده په پرون لا د کلي په ټولو کورونو کې یو خانه کوړه ویشلی شوي وي چې د ولیمې په وخت کې ښځې د خپل کاله په تناره پخوي او د ځان سره یې واده کاله ته وړي. بل اړخ ته د واده د کور چنې ته د قیجې میخې غوښه د ګټ په وازګه کې خوټ کېدلې وي. یوه ورځ د جړۍ ده او بل په جنج تلی خلک ټول وږي شوي دي. خو ناظر ماما د وړو پینډې مخکې جوړې کړې ځکه چې دوی د لوږې نه په کټو رالوېدل. د تمانخیلو په ودونو کې به یو رواج ته ډله ویل کېده، یعنې د یوې کوړمې یا کلي مشر به سره د خپلو کشرانو د بل کلي واده له تلو او د ځان سره به یې یو څاروی او د ډزو لپاره ټوپک او کارتوس وړل او د څاروي په ملا به یې رنګدارې خطې تړلې وي او په چرګي څاروي به یې نکریزه هم ښودې وه. د سبزالي کاکا د زوی واده دا د کوز کلي د مطیع الله ماما ډله راورسېده. د ماما په ډله کې څکه خلک ګڼ دي خو ډله یې خواره بللی کېږي او هغه داسې چې یو خو یې ډزې ډېرې ونه کړي او بل یې څاروی د تیر مني ورغومېدی. د هرې ډلې د پخیرالي لپاره د واده د کاله تر ټولو مشر تن پورې کنډو ته ځي او پخیرالی یې په تودو ډزو کوي. بل اړخ ته د ډلې لخوا هم یو مشر تن د ډزو لپاره ټاکلی شوی وي چې ډله کله د واده کاله ته د خوړه پورې وځي او یا په کنډو واوړي نو ډزې شروع کړي. د ډلې سره یو تن چمبا یا تنبل غږوي او ځوانان ورسره په لوړ غږ نیمه کوي او ټپې هم وایي. هره ډله د چا په مخ راځي. یعنې د سبزالي کاکا خادۍ له د خپلې دوه ډلې د کجورۍ سفرې نه راغلې او د زوی د ملګرو ډله یې د بر کلي نه راله او دغه رقم د ابۍ د خوشحالۍ لپاره یې خپلې خیلخانې هم ډله راوسته. موږ د ټولو نندارې وکړې او د باران له کبله خط سم وږي شوي وو نو عثمان د پخلي په ځای کې د سکرو له پاسه د پینډې کاسه د ډلو او ښوروا نه ډکه کړه او بل لوښي کې یې د غوښې چمان راواخیستل.